آمنه مرزایی له څه باندې 15 کلونو راهیسې د سوداګریزو او لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي. 15 سال شده مدامزی عرصه خدمت کردم. دیگه شاگردای زیاد فارغ دادم، در بخش خواندن و نوشتن یاد دادم، در بخش آموزش دستوزی و در بخش شیشه دوزی و جرمه دوزی، موره دوزی. هغه وایي چې کار یې لومړی له 2000 افغانیو پیل کړی، خو اوس یې یو شمېر ښځې او نجونې هم ورسره بوختې کړي دي او همداراز یې په بېلابېلو برخو کې 20 استادانې فارغې کړي دي. ما از 2000 افغانی توانستیم خدا را شکر که من شرکت جیر کردم. حالا تعداد 200 خانم تمزی شرکت مصرفی کوگ دوز بافندگی و موردوزی هر بخش. آمنه په ځینو برخو کې له بېلابېلو بنسټونو څخه جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. سرتیفیکیت‌های زیاد گرفتم، در سمینارها شرکت کردم، دیگه در بخش پاملرنه هم زیاد تشویق کردم. د نوموړې په باور ډېری هغه نجونې چې له زده کړو پاتې شوي دي سوداګرۍ ته یې مخه کړې او لاسي صنایع د بوختیا او له وخت څخه د ګټې اخیستنې لپاره ښه فرصت بولي. هغه وایي چې د بېلابېلو هنرونو ترڅنګ ښځو ته د قرآن کریم او ښوونځي د بېلابېلو مضمونونو تدریس هم کوي. بخش قرآن کریم، سواد آموزی، دستوزی، بافندگی، تمام بخش هاست. له دې ټولو هڅو او ستونزو پر وړاندې له مبارزې څخه د دې متشبثې ښځې موخه د نورو ښځو هڅول او هغوی ته د کار زمینې برابرول دي. خانم‌ها می‌بینی به خاطر دمزی 3 سال دخترها از مکتب مانده، از پانتون مانده، رو آورده د خیاطی و د دستوزی د علم و هنر. دا یوازې آمنه میرزایی نه ده چې د یوې فعالې میرمنې په توګه د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي. د دې په څېر زرګونه افغان میرمنې په زړورتیا او پیاوړتیا سره لا هم په ټولنه کې فعالیت کوي.